اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستا په ستم باندې ستم نه خیږي، ستا په ستم باندې ستم نه خیږي، زما په زړه باندې بل غم نه خیږي. زه دې خوړلی یم د زلفو خامار، زه دې خوړلی یم د زلفو خامار، را باندې ځکه د چا دم نه خیږي. نادره ټول عمر پرې زخم جوړو، نادره ټول عمر پرې زخم جوړو، وینا د ژبې مرخم نه خیږي. ګرانو مینوالو سلامونه مې واخلئ، هیله لرم د ژوند منډو ته به تازه یې. راغلی یم کاټلنګ کونج کلي ته او مخامخ تاسو ته په شیشه باندې ښکاري چې ما سره څوک ناست دی. زما د خبرې مطلب عبدالستار بمبار بابا سره ناست یم. راغلی یم په دې خیله باندې چې څه شعرونه ترې ریکارډ کړمه، څه نظمونه ترې ریکارډ کړمه او ستاسو مینوالو سره یې بیا د فیسبوک او د یوټیوب په لاره شریک کړمه. نو وخت به ډېر نه خرابوم، راځو بمبار بابا طرف ته. بمبار بابا په پروګرام کې ورته هرکلی وایم. شکر جی. بمبار صاحب ژوند ما څنګه تیریږي؟ ډېر مزېدار دی، ډېر اعلی. مطلب د ژوند نه مطمئن یې؟ ډېر ښه. ماشاءالله جی ماشاءالله. بمبار صاحب نن به زمونږ مینوالو ته څه اورئ؟ چونکې وخت ناوخته دی، ماښام دی، نو راځو به خپل مقصدي کار طرف ته. نو زمونږ مینوالو ته به داسې څه اورئ چې بس هغوی ستاسو د شاعرۍ نه او د اشعارو نه مزه واخلي. نو زه به ځای په ځای وړم راوړم، کله څو کله څو یو کار خو له خوند ورکړي که نه. بالکل جی. نو بس مینوال به غوږ وږي جی. نو اول خو به دا شعر ویم له تا چې اوټنګه و یار ګوره اول څه پته نه لګي، دلته د اخلاص مینه او له چل څه پته نه لګي. زه هم مار خوړلی یم د پړي نه یېرېږم، هر څه پکې وشي د ځنګل څه پته نه لګي. قبر چې نه ګچ مرده به ایمان ژوندي همدغسې سپینې بوساړې دي د عمل څه پته نه لګي. او ډېر زموږ ملګري شودو سوي دي ماسته پکې ړوند ته په ایمان د ګني نل څه پته نه لګي. او سره یې د ملګرو څوک بجې څوک به راځي ورته، دلته د جونګړې او ششمال څه پته نه لګي. نو ما عبدالستار ته یې ویل انتظار کوه، خو نور یې د راتللو مکمل څه پته نه لګي. ډېر ښه جي، ډېر ښه. نور به راته څه اوروئ جي؟ نور به وایو وایي غلا اوس څه خور چې تاسو به څنګه ورته درکړي. موږ به زاړه شعرونه په دې طریقه باندې وایو جي چې دا ځل په سپینه کې راوشرمېدم، والله د نور پسې راوشرمېدم، چېرته ښه ورځ مې در نه ونه لیده، بدلېږی نه تقدیره وشرمېدم. ما دغه خپل زړګي ته داسې وي دا څه کوي خنزیره وشرمېدم. بس که د زړه نه مې بهر ته وځه دا د بې وفا تصویره وشرمېدم، تر څو به پروت ساته په غاړه کې د تهمت زنځیره وشرمېدم. عبدالستار شبي جمیله بوزه تبلیغي امیره وشرمېدم. ډېر اعلی بابا. ډېر زبردست شعرونه مو وي جي، چونکې زمونږ دا چینل او دا ویډیو به زمونږ مسافرونه هم ګوري په بار ملکونو کې. نو چونکې مسافري هم ډېره زیاته ګرانه وي، نو هغوی ته داسې مزاحیه څه ووایه چې هغوی ته هم مزه واخلي. نو وایي کله ناکله چې جانان راشي په ما خو سم ورته پیریان راشي، کله یې ښکلوم او کله ترې غېږ تاوم، کله په غېږه کې له دوران راشي، کله یو کټ کې کله بل ته واوړو، کله سیلۍ کله باران راشي، په یو کوټه کې اوړی ژمی تېر شي، او کله خندا کله خفګان راشي، میلمه کوم به یې هر څه چې کېږي، خیر کله 100 روپۍ تاوان راشي، خو چېرته زمونږ د وراني لپاره هسې نه دلته مسلمان راشي. عبدالستار وایي اوس چې ښکلی وینم نو خپله ځوانۍ پسې ارمان راشي. ډېر اعلی جي، ډېر اعلی. وایي منم پورې مې پر ښکلي چونګی دی، خو بیا هم سر زما د ډېر غمه رنګی دی. بس دننه پکې ګڼ بلا پراته وي، ظاهرا مسلمان ګوره سور منګی دی، چې هم راځه نو خوا ته رانږدې شي، خلک وایي ده سره ګیدړ سنګی دی. ایله نن مې داسې لږ لږ اندازه کړه، واقعي چې پاو یو ننګی دی، تنګ پرتوک کې پته دونه قدرې لګي چې دا خټ موړی مال شکر تنګی دی، چې بمبار عبدالستار سره یادېږي په دې پوه شه چې دغه کاټلنګی دی. مننه بابا. نور به راته څه وایې جي داسې مزاحیه؟ نور به زه به ګورم چې کومه وتره ستاسو خوښوي نو
وایي چې مې نظر په چا وړو ولګي لکه سړی چې په چړو ولګي داسې لوګی مې د بدن خیږي څنګه چې اور په بوساړو ولګي که غنمرنګ اعتراض نه کوي د ما به خاص په سیکړو ولګي یار د ولول سټوکي نه ښکته لاس مې د کوچو په پیړو ولګي مونږ خواشن د تاوانه ډک یو یو 85 دی په کېړو ولګي عبدالستار میلمه کوم د اشنا خیر کو روپۍ دو په غوړو ولګي او په ایمان چې مې د یار سترګې ګولۍ دي اننګي دواړه ابونه د پلی دي دنګه ونه سټوکی په یو طرفو سپینې مټې په شانې د مولۍ دي نری شولې د طوطي په شان خبرې سپین غاښونه راډونه د بجلۍ دي دنګه غاړه د شیشې ګلاس ته ګوره کاغذي سینه د ملا پټې جوړی دي د نامنې ښکته حل ویلی نشم بند ګوپي د سبې غوښې پېدلی دي پټونان یې د مۍ غوندې خوین وي رنګ دی د مسلمان خوی د کافرو په زړګي مې د غصې نه رسولی دي زه شعر عبدالستار پکې کم خوښ کم سکولوله خواله راغلي په سیالۍ دي وی حقیقت بیانومه مجاز نه پارچا اعتبار کوم په غماز نه سپینه لکه له چاکلیټه مو یو شی دی په شپېلې غږ راځي په آواز نه چې د دوست که غږوی بیا رباب دی خفه کېږي په ګزار د شهباز نه خریدار د سبزۍ ګولې خرڅېږي کچالان دي نو وباسه خو پیاز نه ما شعر عبدالستار وي نن به راشي مخامخې راته استاد نه سپینه خوله دې ویم قلا ده ام بلا ده خدای د خیر کې ما پې کړې بسم الله ده اننګې د سرې مڼې د سمرقند دي خوله وړمه خو ثواب دی که ګناه ده د یو چپ شه دیونی خبر نه وټو کس چې لګېدلې مارشلا ده هسې لږ چې احساسات کې د چالان کي غل د پاره کروړي دي دا مغلا ده سمدستي مې نه دواړه لاس چاپېر کړو مې وایي د اشنا څونه نری ملا ده اشنا بیا عبدالستاره په تا پوه شوم بلې شپې له به درځم په دې سلا ده مې بلکل پې سلا ده ډېر ښه مینهوالو دا و عبدالستار بمبار صاحب چې کومه بمباري وکړه هیله لرم ستاسو به خوښه شوي وي نور به راته داسې څه وایې چې ستاسو خپله هم خوښ وي او کتونکي هم ډېر زیات خوښېږي نو وی خوله مې بیا د مجبورۍ نه کړله بیرته شین لوګی مې د مزغو ود بهر ته چال چلن د زمانې داسې بدل شو چې حیرانه کړم خپل عقل و نر ته هر غریب د مالدار مخکې لیونی دی لیوني به شو ولاړې د بل در ته چې مزید د دنیا مالدار له ورکړي نو خدای برخه د غریب لاړه د چرته دومره فرق مناسب نه دی چې وشي چې غریب په ځمکه ناسې معتبر ته که تا هیر کړي ربه ته څه خفه کېږې که خان هیر کړي نو خبره وځي شر ته ربه دا غریب یو دوه کې حیران شو تا راځي که سجده وکړي بشر ته زه شعر عبدالستار په دې پوهېږم عقل فکر پټکرو راځي سر ته خو کار سوړ صبروم کله صبرېږي یو خبره کوم بله را یادېږي څومره خیال چې د غریبو مرته وکم نم د سترګو مې په مخ باندې تویېږي یو مالک خدای ته دویمې خان دی دې کوي رضا کوي بل خفه کېږي ته خو صبر کوي ځکه چې صابر یې خان خو خا د دویم غږ سره ګرمېږي تا دا دومره رحمتونه او نعمتونه دا غریب پکې د بل طرف ته وزرېږي ته خالق خو خانم د رازق دی چې روټۍ ورته په وخت میلاوېږي تا پیدا که ستا به خود تابعداري کوي خو د خان رزق خوري سترګې شرمېږي دا غریب تاسو په 2 کسه بنده دی بندګي د 2 خدای نو کله کېږي دا چې ژوند خو برخه د خپل خدایه چې اختر په محرم غوندې تېرېږي د اختر کې خلک خان خوشحالي کوي دې غریب ته ماشومان بچي جړېږي تا سره د غریب برخه جوړې نشته دا زارې مینت ځکه نه قبلېږي ته د خان لر بس خان درله پوره دی دا بیا خدای غریب پرېږده چې جړېږي ما شعر عبدالستار راوله یاد کې تا شاګرد یې مګیله مې در نه کېږي خو خالق راځي که اصلي رب مې ته یې تا یادومه بس مطلب مې ته یې نو ته هم په ما باندې سزبات که که نه څه دې راکړي راته یاد که که نه سترګو او خولې ته مې نعمت وایې لاسو او خپو ته مې دولت وایې ستا ټوله دا مهرباني ده بسو برخه هم دا د لیوني ده بسو اول چې وکړم خپل ځان ته نظر بیا ستا د بیستون اسمان ته نظر نو ستا دغه دونه لوی قدرت وګوره د ما د خوار غوندې قسمت وګوره رحیم کریم نامه چې ستا راشي ما د په ځان پورې خندا راشي د تا په ما پورې خندا کړې ده ګنې تا څومره څه زما کړې ده بس نوره داسې بندګي نه تېروم د دنیا خوشې زندګي نه تېروم مرګ د نه غواړم په خوښه باندې بل څوک مالکه زما برخه باندې او لاس کې خالد غوندې طاقت مهرباني کې کبرجنو باندې غریب د سمله او په غنو باندې بیا خو ته ما ته هم څه چلو ښیه یاره طرف د ځان نه بیلو ښیه لاس کې غالب غوندې طاقت راکه بیا د ویلو اجازت راکه که چا ویل چې تابعدار نه یم نو زه به شعر عبدالستار نه یم واه واه بابا بس غونې دې راباندې زیک زیک کړه حقیقت وایم زه خو وایم مینهوالو د دې نه پس په
د بمبار بابا نور شعرونه به زه وایم په تاسو ونه لګي، ځکه چې هغوی څه وویل نو دا اختتامي خبرې هغوی وکړې. بهرحال چېرته هم چې ښاد او آباد اوسئ. اجازه درنه غواړم ستاسو ورور تیمور احمد فاتح ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.